دا کونډه شو په دې پسې ډېرې رښتې را روانې وي. د مکې لوی لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه. د نبی علیه الصلاة والسلام اوله بیبي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. دا په عربو کې د ټولو نه مالدار او پاکبازه ښځه وه. د پلار نوم د دې خویلد و او د مور نوم فاطمه وه. د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې د دې دوه نکاحونه شوي وو. اوله نکاح د ابو حاله سره شوې وه او د دې نه دوه زامن هم وو. د یو نوم حاله او د دویم نوم هندو او دا دواړه صحابه کرام دي په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دواړو ایمان هم راوړی دی. خو دا ابو حاله بیا په مکه کې څه جنګ وشو دی په هغې کې مړ شو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله. د هغې نه وروستو بیا دویمه نکاح د عتیق سره وکړه. د هغه نه یوه لور وه چې د هغې نوم هندو. عتیق هم بیا وفات شو، دا دوباره بیا کونډه شوله. نو دوه زامن او یوه لور ورته پاتې شو. خو د دې سره ډېر زیات مال و او ډېره زیاته یو پاکه زنانه وه. دومره مالداره وه چې کله به د تجارت سامان د مکې نه وړلی کېده بار ملکونو ته، بار ځایونو ته، نو څومره مال چې به د تمامې مکې والو دومره به یوازې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه. مثال په طور چې 1 کروڑ روپو مال به د مکې والو نو د 1 کروڑ روپو مال به د دې ځان له جدا و. د ټولې مکې والو هم مال یوازې له دې سره و. دومره مالداره زنانه وه. نو چې کله دا کونډه شو په دې پسې ډېرې رښتې را روانې وي. د مکې لوی لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه. دارنګې د مکې د لوی لوی سردارانو زامنو پسې هم پیغام د نکاح لګو چې خدیجه مونږ سره نکاح وکړه. خو خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نکاح نه انکار کو او د نکاح نه انکار ځکه کو وی بچی مې هم شته، مال مې هم شته، کور مې هم شته، زه نکاح څه شي لکم، زما نکاح ته ضرورت نشته دی. د هرې نکاح به دې رد کو. په دغې زمانه کې نبی علیه الصلاة والسلام د صداقت او د امانت ډېره لویه چرچه وه. د نبی علیه الصلاة والسلام عمر په دغې وخت کې 25 کاله او په مکه کې داسې کور نه و چې هغې ته د نبی علیه الصلاة والسلام د صداقت او د امانت خبره نه ورسېدلې. په مکه کې یو هلک دی د عبدالله زوی دی، یتیم دی، خو ډېر امانت والا انسان دی، ډېر صداقت والا انسان دی. چرته دروغ نه وایي، چرته په امانت کې خیانت نه کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله. نو په دغه ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت دپاره، چې تجارت دپاره قافله تله. نو دې خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو. یاره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی، ډېر امانتدار سړی دی. نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړم چې رښتینی هم وي او امانتدار هم وي. نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو، وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې زه چې بل سړي له څومرې مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي زه به د خپل تر سره مشوره وکړم. ابو طالب ته وویل، ابو طالب هم په دغې وخت کې ډېره زیاته غریبي وه. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی دا خو ډېره ښه موکه ده، دا خو ډېره ښه موکه ده، د خدیجه په شانتې زنانه خو په مکه کې نشته، دا خو ډېره ښه زنانه ده، خیر دی د هغې سامان ته تجارت له اوسه. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله تجارت له روانېدو نو خدیجه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زم تجارت لزم ستا سامان وړم، خو زما به یو شرط. څه شرط دی؟ شرط مې دا دی چې ما سره به خپل غلام ملګری کوي، ما سره به یو غلام څه کوي؟ ملګری کوي. دا دې دپاره چې خلک را باندې څه تهمت محمت ونه لګوي، چې ستا غلام را سره موجود وي چې هر څه په خپلو سترګو باندې ویني. نو زما سره به خپل غلام لګي. خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا شرط ماته منظور دی. او د هغې یو غلام د هغه نوم میسره و، میسره یې ورسره ملګری کو. خو چې کله میسره ته که نه نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وی په ده باندې به نظر ساتې، ته ده به د هر ټایم حال احوال ماته بیانوي، ځکه چې مکه کې لویه چرچه وه ده که نه، د ده د شرافت او د صداقت ډېره مشهورتیا وه. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها وفرمایل وی ده به یو حالت چې راشي ماته به بیانوي، نظر به پې ساتې. وی ټیک ده.
نبی علیه الصلاة والسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها تجارت واغسته او روان شو. چې کله بصرې ته ورسېدل هلته کې یو ونه وه د هغې په سوري باندې دوی کېناستل. چې کېناستل هلته یو عبادت خانه وه د عیسایانو، د هغې هغه راهب راووتو. چې راووتو نو هلته کې کوم خلک چې د هغې ځای اوسېدونکي وو هغې حیرانه شو، وی دا راهب تر ننه پورې بار ته چېرته د دې عبادت خانې نه به چا پسې نه دی راوتی. که څوک سره ملاقات کول غواړي دننه دې ځي، خو دې چاله روځي نه. دا اول ځل دی چې دی د قافلې دپاره ووت چې دا څنګه چل دی. دی راووتو په دې قافله باندې داسې نظر اچي ګیر چاپېره ګوري، خلک هم حیران دی. نو چې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې سترګې ولګېدې که نه نو فورا ورغې د مټ نه یې ونیو، فورا یې د مټ نه ونیو. وی دا لږ څوک دی، د قام نسب څوک دی؟ قافلې والا ورته وویل موږ ټول د قام نسب یو، موږ د مکې یو که نه، ټول د قام نسب خلک یو. وی د ده سره څوک راغلي دي؟ وی د ده سره یو غلام راغلی میسره، هغه میسره یې راغوښتو. وی دې خوا راشه. وی د دې هلک په دې سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې صرف وس دی؟ د ده په دې سترګو کې دا سوروالی چې کوم دی دا همیشه وي او که دا پکې وس دی صرف؟ نو هغه ورته وویل وی نه، وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي، ځکه کله کله خو سترګې خوږ شي سره شي که نه. د نبي علیه الصلاة والسلام په سترګو مبارکو کې سرې سرې لکیرې وي، سرې سرې کرښې وي د نبي علیه السلام په سترګو مبارکو کې. وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې چې ته اوس راغې د خوږو نه؟ وی نه نه، د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي، دا پکې صحیح همیشه وي. نو هغې راهب وویل وی هو دا دی وی قسم په الله په دې ځای باندې د عیسی علیه الصلاة والسلام نه وروسته دا اول پیغمبر دی چې دې ځای ته راغی، اول پیغمبر دا راغی. خلک حیران شو دا دې څه وي؟ خلک ورته وایي تا څنګه وپېژندو؟ وی تاسو چې په پورې غونډکۍ باندې راښکاره شوئ، ما د خپلې عبادت خانې نه کتل، داسې ګټه داسې ونه نه وه چې دته یې سجده نه یې کړې. ما د خپلې عبادت خانې نه کتل، تاسو په دغې غونډکۍ چې روان وئ ستاسو طرف ته به ونو سجدې کولې. نو ما وایي چې په دې قافله کې څه چل شته دی. بیا یې داسې ناستو خلکو ته وی هله وګورئ وی نور کم طرف ته دی او سوری کم طرف ته دی. نبی علیه الصلاة والسلام داسې بار ته ورغې نو چې راغې نو زر زر ته خلکو هغه ځای د سوري لاندې کو، چې سوري لاندې کو دی چې راغې دا راهب لا ولاړ و. نو دی په غرمو نبی علیه السلام کېناست. چې په غرمو کېناستو نو د ونې چې کوم سوری و هغه په تاویدو شو نو خلک یې پرېښود او په نبي علیه السلام یې سوری کو. وی وګورئ د ونې سوري ته کم طرف ته روان دی، دا کم طرف ته روان دی. میسره دا خبره دغلته څه کړله؟ نوټ کړله. بیا لږ مخکې لاړو، هلته کې د نبي علیه الصلاة والسلام په دې کاروبار کې د یو تن سره لږ جګړه شو. په کاروبار کې داسې راځي دا شی داسې راکړه خو خبرې لږ واوړېدې. چې واوړېدې هغه سړی ورته وایي ته په لات او په منات او په عزا باندې قسم وکړه چې دا خبره داسې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه نه په لات قسم کوم، نه په منات قسم کوم، نه په عزا قسم کوم، زه صرف په یو رب قسم کوم. چې دا وویل سړی حیران شو. وی څه ته په لات او منات قسم نه کوې؟ وی نه. وی دا خو ته هغه خبره کوې چې کومه خبره به عیسی علیه الصلاة والسلام کوله، دا خو ته هغه خبره کوې. بهرحال د تجارت چې کوم سفر و هغه وشو. نبی علیه الصلاة والسلام په دې تجارت کې دومره ګټه وکړه چې مخکې به څومره کېده د هغې دوچندې وکړه. نو چې قافله راتله مکې مکرمې طرف ته، چې مکې ته راتله نو دا میسره غلام لږ مخکې د دوی نه په تلوارۍ کې راغی، ځکه یو تن به مخکې مکې ته په منډه راته چې ستاسو د تجارت سامان چې دی قافله چې دا را روانه ده را نږدې شوې ده، نو خلک به ورله مخې ته راووت په انتظار به ورته و. نو دا میسره مخکې مکې ته راغی نو خدیجه رضی الله تعالی ته وفرمایل ستا قافله را روانه ده او ډېر زیات تجارت مو کړی او ډېره غټه مو را روانه کړې ده. نو خدیجه ورته وویل وی ګټه خو یو طرف ته که خو کوم هلک چې در سره تللی و هغه محمد صلی الله علیه وسلم د هغه څه حالت و تا ته خو ما ویلي په هغه به نظر ساتې. نو هغه ورته د راهب قسم وکړه او هغه ټولې خبرې ورته وکړي چې داسې حالات و. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوټې ته وختله، په کوټه باندې ولاړه ده د تجارت دا قافله سیکي. نو په کوټه باندې ولاړ ده نو دا قافله چې څنګه راښکاره شو که نه نو سره غرمه دي او د عربو ګرمي او د مکې ګرمي خو تاسو به لیدلي سره غرمه دي. نو خدیجه رضی الله عنها په کوټه باندې ولاړه ده نو چې قافلې ته وکتل په ټوله قافله باندې سره غرمه دي او په نبي علیه الصلاة والسلام باندې وریځې سورې کړی دی، وریځې پې سورې کړی. نو هغې خپلو ملګرو ته چغې کړې هله بره راوخیږئ، خپلې ملګرې راغونډې کړې وی هله دې هلک ته وګوره دې محمد ته صلی الله علیه وسلم. نو ټولې جینکۍ حیرانه شوې چې په ټوله قافله باندې غرمه دی او په ده باندې څه شی دی؟ سوری دی. چې راله د خدیجه رضی الله تعالی په زړه کې دا یو تمنا پیدا شوه، دا یو خواهش پیدا شو چې یاره ما د ده سره نکاح وکړل دی او نبي علیه الصلاة والسلام ته چې کومه مزدوري ښودلې وه د هغې نه ورله نور هم زیاته ورکړه ده، د هغې نه نوره زیاته مزدوري نبي علیه الصلاة والسلام له ورکړه.
څو ورځې تېرېدي نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه الصلاة والسلام پسې پیغام د نکاح ولیکو. یا هغه چې د مکې لوی لوی سردارانو لوی لوی خلکو دا غوښتله ده چې د خدیجه سره څه وکړي؟ نکاح وکړي. ځکه دوی دومره پاک ژوند تېرو په د خپل کوڼوالي کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره وه. طاهره پاکه ښځه پاکه ښځه. زموږ معاشره کې هم چې یو کونډه ښځه پاک ژوند تېري نو ټول خلک یې صفت کوي که نه. دوی داسې ژوند تېرو داسې د پاکوالي ژوند په هغې معاشره کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره شوه چې دا یو ډېره پاکه زنانه ده پاکه زنانه. نو هر سړی غوښتله چې دې سره څه وکړي؟ ښکلې هم وه، مال ورسره هم و، دینداره هم وه. نو هر سړی د داسې ښځې سره نکاح کول غواړي که نه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي تنکح المرأة لأربعین، د ښځې سره نکاح کېږي د څلورو وجو نه: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. څلورو خبرو د ښځې سره نکاح کېږي. یا د څه د وجې نه؟ د مالدارۍ د وجې نه. نو مالداري د خدیجه رضی الله تعالی سره موجود وه. یا د څه د وجې نه؟ د جمال د وجې نه. نو ښایسته م هغه وه. یا د څه د وجې نه؟ د نسب د وجې نه چې وایي نسب یې ښه دی. نو نسب هم هغه د قریشو د خاندان وه. او یا د دین د وجې نه نو دومره پاک پاکه ښځه وه چې په طاهري سره مشهوره وه. نو هغه څلور واړه صفتونه په هغې کې موجود وو. نو هر سړي غوښته چې د خدیجه سره څه وکړي؟ نکاح وکړي. خو هغې د نکاح نه به انکار کو. هغې په خپله سوال جواب راولېږل په نبي علیه الصلاة والسلام پسې وایي زه د ده سره نکاح کول غواړم. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وایي زه به د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړم. نو نبی علیه السلام د ابو طالب نه تپوس وکړو وایي ما پسې خدیجه پیغام رالیږلی د نکاح، ته څه وایې؟ نو ابو طالب ورته وایي داسې په مکه کې بله زنانه پاکه نشته، ښکلې او مالداره ښځه نشته د خدیجې په شانتې. زه په دې نکاح باندې رضا یم. زه په دې نکاح باندې څه یم؟ رضا یم. نو د نبی علیه الصلاة والسلام تره شو ابو طالب او بل تره شو حمزه رضی الله تعالی عنه او څه کسان ورسره نور شو. دوی روان شو او د خدیجه رضی الله تعالی عنها پلار چې خویلد دا په دغه وخت کې وفات شوی و، خو تره ژوندی و عمر بن اسد دی موجود و. نو د هغې تره شو څه کسان شو او د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغله او هلته یې نکاح وتړله. هلته یې نکاح وتړله. اوس هم چې څوک مونږ نکاح کوو که نه نو د جنۍ کور طرف ته ځو هلته نکاح کوو که نه. هلک کور کې خو نکاح نه کېږي که نه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ترونه شو او ورلو او د خدیجه رضی الله تعالی په کور کې د خدیجه نکاح وتړله. نکاح ورله خپل تره ابو طالب وتړله. ابو طالب صاحب صاحب ورته ځکه وایو که نه چې د نبي علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی. نور اگر چې کافر د دنیا نه تلی دی، کافر د دنیا نه تلی، خو د نبي علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی. نو دغه ابو طالب صاحب د نبی علیه الصلاة والسلام نکاح وتړله او چې د نکاح خطبه ویله ډېره عجیبه خطبه یې وویله. ډېر عجیبه خطبه یې وویله. وی زما وراره محمد چې دی داسې هلک دی چې په مکه کې داسې هلک موجود نه دی. د هغه د صداقت او د امانت اقرار زه نه کوم. ای مکې والو تاسو یې کوئ. ځکه چې نبی علیه السلام خو په دغه وخت کې لا پیغمبري نه وراغلي نو ټولو یې عزت کو. دا خو چې هغه پیغمبري لا اله الا الله اظهار وکړو خلک یې دشمنان شو، بیا دشمني شروع شوه. نو د هغه د صداقت او د امانت تاسو ټول اقرار کوئ. او زما وراره چې دی دا د مکې دپاره داسې دی لکه یوه چترۍ، یوه چترۍ ده د مکې دپاره. د خپل وراره ډېر صفتونه په خطبه کې وکړو. وی زما د وراره د زړه میلان هم خدیجې ته دی او د خدیجه د هم د زړه میلان زما وراره ته دی. دواړه غواړي چې موږ د یو بل سره نکاح وکړو، لهذا د دوی دواړو موږ دا نکاح تړو. دا خطبه یې وویله او د نبي علیه الصلاة والسلام صفتونه یې پکې وکړو. نو دغه نبي علیه الصلاة والسلام اوله نکاح د خدیجه رضی الله تعالی نکاح دا چا تړلې وه؟ د نبي علیه السلام تره ابو طالب ده ورله نکاح وتړله. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا خپل کور ته راغی. د نبی علیه الصلاة والسلام خپل کور چې دی دا اوس هم موجود دی مکه مکرمه کې. ابو جهل حمامونو طرف ته چې لاړ شي هغې ته مخامخ دا د نبی علیه السلام د پیدایش کور دی ښه. خو اوس سیمټي دیوالونه دي اگر چې په هغې شکل باندې نه دی. اوس خو سیمټي دیوالونه خو ځای دغه دی، ځای دغه دی. اوس یې پې مکتبه جوړه کړې ده. مکتبه تاله ورته پرته یو پولیس د ورته مخې ته ولاړي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش کور دی. الله دې موږ ټول بوځي. دا د نبی علیه السلام خپل د پیدایش کور دی. دغه ابو جهل حمامونو ته چې لاړ شي مخامخ په وګوري دا کومه مکتبه چې دا د نبی علیه السلام کور دی، د پلار کور یې دغه دی. او د خدیجه رضی الله تعالی کور چې و که نه نو دا د مروه ډیرۍ سره باب المروه باندې چې وځي که نه طوافونه پوره کړي بیا به د مروه په هغې دروازه باندې اخوا وځي. نو په دغې ځای سره د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور و. نو ورله نکاح یې وتړله او نبي علیه السلام خپل کور ته راغی. بیا خدیجه رضی الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی ته راځه زما دا کور ستا دی. خپل کور بیا چاته ورکو؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته یې ورکو. نو نبی علیه السلام بیا د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغی. نو نکاح د نبی علیه الصلاة والسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وشوله. بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام
غار حرا ته به تو نو د ځان سره به یې ستوان وړو. ستوان غالبا چې د جوار مونږ وړو که ګوړه پکې ولړو که نه دې ته ستوان ویلی شي، خو هغې به وربشې وړې کړي او په هغې کې به یې ګوړه ولړله دا ستوان و د هغې. نو نبی علیه صلات وسلام به د ځان سره هلته ستوان وړه، هلته به یې 10 ورځې یا 20 ورځې یا میاشت به یې تېروله او بیا به راته چې خوراک به ختم شو، بیا به راغی هلته به یې د الله تبارک وتعالی عبادت کو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها پسې کله کله خوراک وړو په نبی علیه صلات وسلام پسې هلته به پسې تله. نو ته چې کله غار حرا ته وخیږې که نه نو تا ته بیا پته ولګي چې خدیجه رضی الله تعالی کم محبت و د نبی علیه صلات وسلام سره. په یوه ګنټه کې خو چې چاک سړی وي هلته ختې شي، صرف هغې سر ته به وخیږي او چې کله سر ته وخیږي بیا چې هغې غار ته په ښکته کوزیږي نو لاس په لګی او ښکته به کوزیږي. دومره مشکل ځای دی او چې هغې غار کې کښېنې که نه نو بیت الله شریف ته بلکل په ډاګه دی. نو نبی علیه صلات وسلام په غار حرا کې ناست او کعبې شریفې ته به یې کتل او د الله عبادت به یې کو. نو خدیجه رضی الله تعالی به یوازې روانه شوه، زنانه ذاتو او د ځان سره به خوراک واغست او هلته به نبی علیه صلات وسلام لوړو. یقین په الله وکړه که نه چې کله غار حرا ته وخیږي که نه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها دغه قرباني رایادې کړي نو د زړه نه به دې بې اختیاره دعاګانې ورته خیږي، بې اختیاره دعاګانې به د خدیجه رضی الله تعالی زمونږ به څه دعا خو دا زړه به دې خوشحالېږي چې خدیجه یقینا تا زما د محبوب سره ډېره مینه کړې ده. ته زنانه ذات وي په دې خوشي غرونو کې او دومره ګران ځای ته به راتلې او تا به د نبي علیه صلات وسلام د خوراک څښاک انتظام کو. یقینا ته زما په محبوب باندې ډېره مینه وي، هلته به تا ته فتح ولګي. نو یو ځل نبي علیه صلات وسلام غار حرا کې ناست دی، فرشته راله په انساني شکل کې او د نبي علیه صلات وسلام سره خواته کېناسته او نبي علیه صلات وسلام ته وایي اقرأ وایه. نبي علیه صلات وسلام ورته فرمایي ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم څه ووامه. نو فرشتي ورله داسې غاړه ورکړه نو زور یې پرې وکړو، نو چې زور یې پرې وکړو بیا ورته وایي اقرأ. نبي علیه صلات وسلام ورته بیا فرمایي وایي زه خو لوستونکی نه یم، نو بیا یې ورله څه ورکړو زور ورکړو. نو په درېیم ځل ورته بیا وایي اقرأ، نو نبي علیه السلام فرمایي ما انا بقارئ، نو په درېیم ځل یې بیا څه ورکړو زور ورکو. نو فرشته لګیا شوه وی اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیاتونه څه شو نازل شو. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې ځای نه راپاڅېدو او یېرېدلی دی، خو ډېر زیات یېرېدلی دی، ډېر زیات یېرېدلی دی ځکه چې فرشته راله او بیا چې د انسان له غاړه ورکړي او زور وله ورکړي نو نبي علیه السلام باندې ډېره زیاته یېره وه. نو کور ته راغې نو عایشه خدیجه رضی الله تعالی چې خواله چې راورسېدو نو وی زملوني خدیجه ما په څادر کې پټ کړه زما ساړه کېږي زما ساړه کېږي. نو نبی علیه السلام پرېوتو او خدیجه به پې زر زر څادرې راواچولې. نو چې لږ ټایم وشو که نه او نبی علیه الصلاة والسلام لږ ګرم شو او غیرت یې لاړه نو سر یې ښکاره کړو وی خدیجه زه یېرېږم چې زه به مړ شم، زه یېرېږم زه به څه شمه مړ شمه، زه دا برداشت نشم کولی، زه یېرېږم. نو خدیجه به ورته فرمایي وایي کله زما محبوبه داسې چېرته نشي کېدی، داسې چېرته نشي کېدی. ته د خپلو خپلوانو سره خپلولي پالې، ته بربنډو ته جامې ورکوي، ته د یتیمانو په سر باندې لاس ږدي، ته د بوج وړونکو سره بوج اوچتوي. ته خو چې څومره د خیر کارونه دی هغه کوي، الله به تا چېرته نه رسوا کوي، الله به تا چېرې نه رسوا کوي. داسې مه کې نشي کېدی. د دې نه معلومه دا شوه که نه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګړه کوي که نه الله د هغه حفاظت کوي، الله د هغه څه کوي. څوک چې د الله د بندګانو ښېګړه کوي الله د دغه انسان حفاظت کوي. نو خدیجه ورته فرمایي وایي ته خو د کونډو د رنډو د یتیمانانو حفاظت کوي، الله به تا څنګه رسوا کوي، داسې نشي کېدی. دې ته وایي ښځه، ښه دې ته څه وایي ښځه. ښځه هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي، بوج پرې راشي، خفګان پې راشي، ټینشن پې راشي، دې کور ته راشي نو دا ښځه ورته وایي سړیه فکر مه کوه الله به خیر کړي، ته ولې دومره ټینشن اخیستی. دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي، دې ته پته ده زما په خاوند باندې بوج دی فلحال خفګان دی ورته، نو دا د خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګانونه وله ختم کړي. لکه حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کو، زما یې څه کو زړه یې راله سپک کو، داسې تسلي وله ورکړه. بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل، هغه د انجیل لوی عالم دی، راځه چې هغه خواله دې بوځمه. نو نبي علیه الصلاة والسلام یې بوځ د ورقه ابن نوفل خواله، هغه لوی عالم و. نو هغه ته وایي ای د تره زویه ته د وراره دا خبرې واوره چې دې څه وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته د غار حرا هغه ټوله قصه یې وکړه. نو چې ټوله قصه یې ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته ووایي قسم په الله د اخري زمانې هغه پیغمبر هم ته یې، د اخري زمانې هغه پیغمبر هم ته یې، خو کاش چې زه ژوندی وې چې ته مکې والو د کلي نه ایستی چې ما ستا امداد کړی وې،
چې ما ستا څه کړی وی امداد کړی وی. نو نبی علیه السلام حیران شو وی ما به مکې والا وباسي ولې به ما وباسي زه خو د چا سره بد نه کوم زه خو دلته د هر چا سره ښېګړه کوم نو ما به مکې والا وباسي او زما خو لوی خاندان دی نو ما به خلک څنګه وباسي. ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل وی او دا ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړې دغه خلکو د کلي نه ایستلی دی خلک د کلي نه څه کړی دی ایستلی دی. خو بیا چې کله نبی علیه السلام باندې پیغمبري راغله که نه او نبی علیه السلام د مکې نه وته نو په دغه ټایم کې ورقه ابن نوفل وفات شوی و. بیا چا د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو وی ورقه ابن نوفل چې دی دی د دنیا نه مسلمان تللی دی که کافر تللی دی ځکه چې ته کله د مکې نه وتې او ستا باندې کله اخو پای ټایم کې وفات شوی و. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولید چې په سپینو جامو کې و په سپینو جامو کې نو علما لیکي وی مړی چې په سپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت دی دا د هغه د خوشقسمتۍ او د خوشبختۍ علامت دی چې کله مړی په خوب کې ویني په سپینو کپړو کې دا د هغه د مغفرت علامت دی. نو نبی علیه السلام وفرمایل وی ورقه ابن نوفل ما په خوب کې ولیدو چې په سپینو جامو کې هغه بیا وفات شوی و. نو نبی علیه السلام بیا کور ته راغی 3 کاله پس نبی علیه السلام بیا غار حرا ته لاړ نو چې د غار حرا نه واپس راته نو اخ فرشته بیا دا وی د اسمان په کنارو باندې او د اسمان د کنارې ډکی کړي دي بیا غ فرشته ولیدله بیا غ فرشته نو چې کور ته بیا راغی بیا پیته راغلی دا نو خدیجه بیبي ته فرمایي وی دسرونی په ما باندې صادری راواچو ما پټ کته براله الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر اے صادر اغستون کیا صادر بنور نه غوندي پاسا ستا په ذمه باندې یو کار ولګید قم فانذر خلق ويرو د الله د عذابنا وربك فكبر د الله لوی بیان کا پاسا نور ستا د لاست ټایم نه دی اوس پاسا بس خدیجه بیبي ته وفرمایل وی الله په ما باندې وحی نازل کړه لومبه تصدیق خدیجه بیبي وکړه د الله پاک پیغمبره ته د الله پیغمبر او ما پتا ایمان راوړو الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی خدیجه بیبي په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبي راوړی دی په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی ابو بکر رضی الله تعالی او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی حضرت علی رضی الله تعالی الله نبی علیہ السلام او خدیجه بیبي یو ځل ولاړ دي بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به کو 2 رکعات نفل منځ به کو نو نبی علیہ السلام ولاړ د خدیجه بیبي سیاته ولاړه د منځ کې نو علی رضی الله تعالی اولیدل نو تاسو ته وکړو وی د ترز وی داسې دي دا څه کوي نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی الله ز پیغمبر جوړ کړم په ما باندې ایمان راوړ علی نو علی رضی الله تعالی فرمایل وی زه به د پلار سره مشوره وکم د ابو طالب سره هغه سره وسو کما مشوره وکم نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل علی په ما باندې به خلک نه خبرای کو ایمان راوړي کو نه راوړي خو هغه ته سوایا ما علی هو چراغه څنګه چې سار شو په خپل راغی وی د الله پاک پیغمبر ما پتا باندې ایمان راوړی دی الله نو بیا په علی رضی الله تعالی سره وړو ایمان راوړو. بیا د نبی علیہ السلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 25 کاله پاتې شوه 25 کاله او 25 کاله پس بیا نبی علیہ السلام نه جدا شو وفات شو خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو او انت په جنت المعلا کې دفن ده په مکه مکرمه کې الته هغه بچیم دی هغه ور سره دفن ده نو الته بیا دفن شو او په کم کال چې دا وفات شو نو نبی علیہ السلام پس دومره خپاو کنه چې هغه کال ته عام الحزن وي نبی علیہ السلام په فرمایي دا زما د غمونو کال دی عام الحزن ما نه هغه بیم جدا شو چې مال به تسلی راکوله د غمونو کال د نبی علیہ السلام سره ډیره مینه کړې دا او د دې فضائل یو ځل دی نبی علیہ السلام په غار حرا کې وو او دی نبی علیہ السلام له خوراک راغسته غار حرا ته ختله جبريل امین راغی او نبی علیہ السلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبر خدیجه را روانه د تعالی د خوراک لوخي راغسته دي خوراک له راغسته خدای الله پاک پیغمبر چې کله ستا خواله راشي کنه نو زما سلام په مو وایا او الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما سلام په مو وایا الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام وایا او جبريل امین وی زما سلام په مو وایا نو چې خدیجه رضی الله تعالی نو نبی علیہ السلام ورته په مسکا شوې خدیجه پتا باندې الله او جبريل علیہ السلام سلام وای پتا باندې سلام وای الله
نبی علیه الصلاة والسلام سره ډېره زیاته مینه وه، ډېره زیاته مینه وه. د عایشه رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام به په اکثرو مجالسو کې د خدیجه ذکر کو، د خدیجه ذکر کو. نو ما له په غوسه راتله وی حالانکه ما خدیجه لیدلې هم نه وه، ځکه چې هغه وفات کېده نه زه لا پیدا شوی هم نه وم، خو بیا هم یو مخکې بنه یې تېره شوې وه که نه. ما له په غوسه راتله چې ده به د خدیجه ذکر کو. ما به ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبره چې د هغې بوډۍ نه ما سوا بل څوک نشته دی. نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې عایشه خدیجه خو خدیجه وه که نه، یقینا هغه شانتې بل څوک نشته دی. عایشه ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راتاول، ستا خلک ما ته دشمنۍ ته ولاړو، نو ما له به تسلي خدیجې راکوله، ما له به تسلي خدیجه راکوله. د دې خور و د هغې حاله نو مخاله د دې خبرې او د خدیجې بیبي خبرې یو شانتې وي. عایشه بیبي فرمایي دا نبی علیه الصلاة والسلام په کټ کې داسې ډډه والې وه، ښه بې فکره پروت و. نو بار خاله خبرې وکړې، نو چې خاله خبرې وکړې نبی علیه السلام فورا راپاسېد، په کټ کې نیغ کېناستو. ما ته وایي چې عایشه، ما ته وایي چې د خاله خبرې نه دي، د خاله خبرې نه دي. ما ته وایي چې او د الله پاکه پیغمبره د خاله خبرې دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې ټیټ کړې خفه غونته کېناست. خدیجه رضی الله تعالی عنها ته رایاده شو، هغه ته رایاده شو چې کله به هم په کور کې پخلی وشو که نه، پخلی وشو، نو نبی علیه الصلاة والسلام به دا پتون داسې روچت کو، او چې د خدیجه بیبي څومره ملګري وي که نه، د زنانو خپلې ملګري وي ځان له که نه، پس د مرګه د هغې نبی علیه الصلاة والسلام به داسې یو پتون روچت کو، وی به چې د خدیجه ملګرو له دا اوسئ، پس د مرګ د هغې ملګرو له به یې دا لېږل، تحفې به یې ورله لېږلې. دومره ورسره د نبی علیه الصلاة والسلام مینه وه، د دې سره دومره ورسره مینه وه. الله یو ځل د نبی علیه الصلاة والسلام زوم دی ابوالعاص، او په ده باندې د نبی علیه الصلاة والسلام مشرۍ لور زینب رضی الله تعالی عنها واده وه. نو دی په غزوه بدر کې ګرفتار شو، ځکه چې د کافرو په ټایم کې د کافرو د طرفه جنګېدو نه دی ګرفتار شو. چې کله ګرفتار شو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی هر قیدي د خپله فدیه راوړي موږ به یې آزاد کړو. نو قیدیانو مکې مکرمې ته سوال جواب ولېږلو، موږ له پیسې راولېږئ موږ قیدیانو چې موږ آزاد کړي. نو هر رشته دار به د خپل رشته دار لپاره پیسې رالېږلې، هغه به یې څه کوو؟ آزادو. نو د نبی علیه الصلاة والسلام لور چې وه زینب رضی الله تعالی عنها، هغې هم د خپل خاوند ابوالعاص لپاره فدیه راولېږله. نو فدیه چې رالېږله نو د غاړې امیلې وه، هغه یې راولېږو، وایي دا زما بابا ته ورکړئ، ووایه ورته چې زما خاوند را آزاد کړي، زما خاوند را آزاد کړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام له به د یو قیدي فدیه راتله، هغه به یې آزادو. نو د ابوالعاص فدیه راله، چې فدیه راله د نبی علیه السلام مخې ته داسې امیل کېښودی شو. د الله پاکه پیغمبره دا ستا د زوم د ابوالعاص فدیه ده، ستا لور زینب رالېږلې ده، وایي چې زما خاوند را آزاد کړه. نو نبی علیه السلام هغه امیل داسې په لاس کې راواغسته که نه، نو داسې په لاسو کې اړه وراړو، د سترګو نه یې اوښکې بهېدې، ژړل یې ورته، ژړل یې ورته. دا هغه امیل و چې کله زینب رضی الله تعالی ودېده که نه، نو خدیجه رضی الله تعالی د خپلې غاړې نه راکوز کړو، دې ته یې واچو، دې ته یې واچو. نو چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه امیل راواغست، داسې په لاسو کې اړه وراړو، د سترګو نه یې اوښکې بهېدې، ژړل یې ورته. نو صحابه کرامو ترې نه تپوس وکړو، وایي د الله پاکه پیغمبره که ته چېرته په دې فدیه باندې خفئ، په دې باندې خفئ، نو خیر دی موږ به د ابوالعاص نه نالو، که هغه به هسې آزاد کړو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل نه، زه په دې خفه نه یم چې دا د ابوالعاص فدیه ده، خو زه په دې باندې خفه یم چې دا هغه امیل دی چې خدیجې زینب ته ورکړی و، زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړی و. نو ما ته هغه ټایم رایاد شو چې کله هغې د خپلې مرۍ نه کوزه وه دې ته یې اچم، ما ته هغه ټایم رایاد شو. وی نه دا په فدیه کې راغلی دی، دا به زه منظورومه، دا ما په فدیه به بیت المال کې کېښود، د مسلمانانو حق دی، او ابوالعاص آزاد کوي، ابوالعاص څه کوي؟ آزاد کوي. بیا هغه مسلمان شو ابوالعاص رضی الله تعالی عنه، صحابي ته بیا جوړ شو، بیا جوړ شو. دا د نبی علیه الصلاة والسلام اوله نکاح وه د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره، او دا د نبی علیه السلام اوله بیبي وه، او د دې په ژوند کې نبی علیه السلام دویمه نکاح نه وه کړې. زینب رضی الله تعالی به ټوله ورځ الله ته ژړل، الله یو طرف ته مې پلار دی، الله بل طرف ته مې خاوند دی، پلار او خاوند مې په مقابله کې دي، الله هغه ورځ چرې په ما مه راولي چې زما بچي یتیمانان شي. زینب رضی الله تعالی عنها نکاح د ابوالعاص سره شوې وه. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د پیغمبرۍ دعوه وکړه، نو دا ابوالعاص په هغې وخت کې په سفر باندې سفر ته تللی و. نو چې کله دی د سفر نه راغی، زینب رضی الله تعالی عنها ورله اوبه موبه ورکړې، ډوډۍ وله ورکړه، خپلې خبرې اترې وشولې. نو د زینب رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل وی ابوالعاص زما سره یو ډېر ښکلی زیری دی په تا باندې کومه، ډېر ښایسته زیری دی را سره. خو دا ابوالعاص خبر شوی و چې زما چې کوم سخر دی نبی علیه الصلاة والسلام د زینب چې کوم پلار دی رضی الله تعالی عنه، هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې په مکه کې، دی مخکې نه خبر شوی و. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمیل وی ابوالعاص زما سره ډېر ښایسته زیری دی، زه یې در باندې کومه.
ابو العاص ورته هېڅ هم ونه ویل، خو د خوا نه پاڅېد روان شو. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمایل زه په تا باندې زیری کوم او تا زما نه تپوس ونه کړو چې ته په ما باندې څه زیری کوې. ته خبر نه یې که نه زما پلار چې دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه ته الله تبارک وتعالی پیغمبري ورکړې ده، هغه پیغمبر جوړ شوی دی او ما په ایمان راوړی دی. نو دا زیری مې په تا باندې دا کو چې ما خو په ایمان راوړی، خو ته پې هم راوړه. ابو العاص ورته هېڅ ونه ویلو. زینب کم از کم ما ته به دې صبر کړی و، نو ما نه به دې اجازه غوښتې و، ما پورې خو به دې صبر کړی و که نه. نو زینب رضی الله تعالی ته وفرمایل تا ته مې بلکل به صبر کړی، تا سره مې به ضرور مشوره کړې وه، خو زما پلار خو رښتینی دی، زه خو په هغه باندې شک نه لرم، هغه خو صادق دی، هغه خو امین دی، او تاسو ورته هم صادق او امین وایئ، دا خو دروغ نه وایي، زما په هغه باندې یقین دی، ځکه مې په ایمان راوړی. او یوازې په ما ایمان نه دی راوړی، زما مور خدیجه رضی الله تعالی په ایمان راوړی، او زما نور خویندې وروڼو په ایمان راوړی، موږ په ټولو ایمان راوړی دی. او زما د تره زوی نه دی علي، هغه په ایمان راوړی دی. او ابو العاص ستا د ترور زوی نه دی عثمان ابن عفان، هغه په ایمان راوړی دی. او د بلې نه دی خبر کما ستا هغه دوست نه دی، ستا هغه نږدې ملګری ابوبکر، هغه په ایمان راوړی. ګوره زه یوازې نه یم، ابو العاص ته په ایمان راوړه، ته په ایمان راوړه. ابو العاص رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نه دی، خو وروسته بیا مسلمان شو، هغه ورته ویل زه ایمان نه راوړم ایمان. زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل ښه زما ملګرتیا نه کوي، ولې ایمان نه راوړې؟ وایي ځکه ایمان نه راوړم چې زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به وایي د خپلې ښځې د وجې نه خپل قام نسب پرېښوده، خو د خپل پلار نیکه دین یې پرېښوده، په خپل سخر باندې ایمان راوړم. زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به راله پیغور راکوي چې ابو العاص د خپلې ښځې د وجې نه قام نسب هم پرېښودو، د پلار نیکه دین هم پرېښودو، او په خپل سخر باندې ایمان راوړو. زه دا نه خوښوم. او اگر چې ستا په پلار باندې زه شک نه لرم، اگر چې ستا په پلار باندې شک نه کوم چې هغه دروغ وایي، دې ته وایي د ښځې او د خاوند خبرې. دې ته وایي د ښځې او د خاوند خبرې، دا نه چې بدې ردې شروع کړې. زه نه وم او تا په هغه باندې ایمان راوړی دی، زما نه دې تپوس نه دی کړی تا په هغه باندې ایمان راوړی دی. نه، صرف دومره خبره وه چې ما ته به دې لږ صبر کړی و، او یقینا چې ستا پلار رښتینی دی، په هغه شک نه لرم، خو زه په ایمان نشم راوړی. زما دغه مجبوري ده چې خلک به راله پیغور راکړي، خلک به راله څه راکړي؟ پیغور راکړي. ګوره دې ته د ښځې او د خاوند ژوند وایي، څومره مینه د خپل منځ. 20 کاله زینب رضی الله تعالی عنها صبر وکړو. خاوند کافر دی، زینب رضی الله تعالی په خپل مسلمان ده، او په دغه وخت کې د کافر او د مسلمان نکاح جایز و. ډېر مسلمانان داسې چې دغه په نکاح کې کافر ښځې وي، او ډېر کفار داسې چې دغه په نکاح کې مسلمان ښځې وي. د مسلمان او د کافر نکاح په دغه وخت کې جایز و. 20 کاله زینب رضی الله تعالی عنها انتظار وکړ چې زما خاوند ابو العاص په زما مرګتیاو کې ایمان به راوړي، خو ایمان یې رانه وړ. حتی در دې پورې چې د هجرت وخت راغی، چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت نه زینب رضی الله تعالی عنها خبر شوه، نو لاړه پسې بابا خو مکه پرېږدي، ته خو ځې مدینې ته، خو ما له اجازت راکړې چې زه د خپل خاوند ابو العاص سره پاتې شم. څومره مینه یې ورسره وه، ما له دومره اجازه راکړه چې زه د خپل خاوند ابو العاص سره پاتې شم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل او زینب ته د خپل خاوند ابو العاص سره پاتې شه. الله نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړ، لاړ مدینې منورې ته. 2 کاله پس د غزوه بدر اسباب جوړ شو. 2 کاله پس غزوه بدر شروع شو. دلته کې کفار د ابو جهل په مرګتیا کې د مکې نه روان شو د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو د وجنې دپاره، د مسلمانانو د ختمولو دپاره. نو چې کله ابو جهل ته که نه د ابو العاص والسلام د کافرو د طرف نه روان شو، خو کافرو که نه دیم روان شو، دی لاړو. زینب رضی الله تعالی به ټوله ورځ الله ته ژړل، الله یو طرف ته مې پلار دی، الله بل طرف ته مې خاوند دی، پلار او خاوند مې په مقابله کې دي. الله هغه ورځ چرې په ما مه راولي چې زما بچي یتیمانان شي. د هغې ورځ نه ډېر یېرېږم چې خاوند مې مړ شي، او الله د هغې ورځ نه هم ډېره یېرېږم چې پلار د لاسه ورکړم. الله یو طرف ته مې پلار دی، بل طرف ته مې خاوند دی، الله زه څه وکړم؟ د دې نه هم یېرېږم چې بچي مې چېرته یتیمان نه شي، او د دې نه هم یېرېږم هسې نه چې چېرته بې پلاره شم. دا څومره یو لوی امتحان دی، یو طرف ته پلار دی او بل طرف ته خاوند دی. الله غزوه بدر وشو، مسلمانانو فتح وموندله،
او ابو العاص د کافرو د طرف نه گرفتار شو، ونیول شو مسلمانانو، ونیول د کافرو په صف کې ولاړ، ونیول شو. چې ونیول شو ټول خلک په مکه کې په انتظار دي چې څه حالت به راشي. زینب رضی الله تعالی هم د کور نه بار ته راوتې ده او جاړي چې څه حالت به جوړ وي. خبر راغی وړومبې تپوس یې وکړ زما د پلار څه حالت دی، زما په بابا پسې خو د مکې ټول خلک تللی دی، ابو جهل پسې ډېر خلک به وسته سره د اسلحو تللی دي، زما د بابا څه حالت دی هغه راته ووایې. ورته وویل مسلمانانو بری وموندو، مسلمانان کامیاب شو. ډایرک زینب رضی الله تعالی فورا د شکر سجده وکړه، په ځمکه پرېوته. الله ستا لاک لاک شکر دی زما بابا بچ دی. بیا وی زه خپل خاوند نه یم، ابو العاص خو رانغی، تاسو راغی هغه در سره رانغی، هغه څه شو؟ زه خو خپل خاوند نه یم، هغه ستا د پلار سره ګرفتار دی، هغه د خپل سخر سره ګرفتار دی، د کافرو د طرف نه بندي شوی دی. الله چې کله کافر ګرفتار شو نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه کرامو سره مشوره وکړه، ماله مشوره راکړئ د دې قیدیانو سره څه وکړم، د دوی متعلق څه وکړم. عمر رضی الله تعالی فاسدو د الله پاک پیغمبر په دې قیدیانو کې زما ماما دی، دې قیدیانو کې زما ماما دی. وی زه خو بړومبې تور راوالم د خپل ماما نه به سر ووم، زما خو دا فیصله ده. او د ابوبکر پکې زوی دی رضی الله تعالی عنه، په دې قیدیانو کې د هغه زوی دی. ګوره داسې غزا وه، ماما د خورۍ خلاف، زوی د پلار خلاف، زوم د سخر خلاف جنګېدو. وی د ابوبکر پکې زوی دی، ابوبکر به تور راوالي لومبې به د خپل زوی نه سر ووي. او د الله پاک پیغمبر ستا پکې یو تره دی، یو دی پکې زوم دی، یو دی پکې تره دی عباس رضی الله تعالی عنہ، یو دی پکې زوم دی ابو العاص. وی ته به تور راوالي د خپل تره او د خپل زوم نه به سر ووي. وی چې موږ دا ثابت کړو چې د الله سره موږ دوره مینه لرو چې د الله خلاف کو زوی کې به سر ووم، کو د الله او د الله د رسول خلاف ماما ودرې کې به سر ووم، کو د الله او د الله د رسول خلاف تره ودرې کې به سر ووم. چې دا موږ ثابت کړو چې موږ د الله سره څومره مینه لرو. ډېره جذباتي فیصله وه او الله تعالی فیصله خوښه مو وګورئ، الله تعالی فیصله خوښه مو وه. نبی علیه السلام بیا تپوس وکړو، ای صحابه کرامو ماله لږ مشوره راکړئ که نه، دا خو د عمر مشوره وه هغه راکړه، تاسو څه وایئ؟ اکثرو صحابه کرامو دا رایې ورکړه چې د الله پاک پیغمبره فدیه جرمانه به ترې واخلو، دا قیدیان به آزاد کړو، جرمانه به ترې واخلو، ځکه یو خو مسلمانان کمزوري دي، غریبانان ډېر دي، دویم اسلحې ورسره نشته دی. نو چې د دوی نه پیسې والو دا مسلمانان به په ځان له اسلحې والي لږ مضبوط بشي، او دا کم کسان چې نن موږ گرفتار کړي کېدای شي سبا مسلمانان شي. داسې بیا وشو که نه؟ ابو العاص رضی الله تعالی مسلمان شو، عباس رضی الله تعالی مسلمان شو، د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی مسلمان شو، د ابو بکر رضی الله تعالی زوی مسلمان شو، بیا دا ټول مسلمانان شو که نه؟ د الله پاک پیغمبر پیسې به ترې والو جرمانه، یو به مسلمان ځان له اسلحې والي، دویم امید د رب نه دا چې په دې کسانو کې ډېر خلک مسلمانان شي. بهرحال نبی علیه السلام د صحابه کرامو رایې ته وکتل، مشوره په دې وشو چې جرمانه او فدیه به ترې اخلي. نبی علیه الصلاة والسلام قیدیانو ته وویل مکې ته سوال جواب ولېږئ چې تاسو به پسې فدیه راشي، جرمانه راشي چې موږ خو آزاد کړو. مکې ته خبر راغی، هر سړي به پیسې لېږلې، چا چې کور کې څه وخت به یې لېږل او خپل قیدي به یې راازاده و. زینب رضی الله تعالی خبر راغی ستا خاوند هم ګرفتار دی ابو العاص، په ازادولې غواړي، نو پلار له دې فدیه ولېږي چې خاوند دې راازاد شي. زینب رضی الله تعالی په کور کې وګرځېده، خو هېڅ شی داسې قیمتي ونه لید چې لېږلی وی. نو په غاړه باندې امیل و هار و، هغه د غاړې نه راکوز کو، خپل لیور لی دا غاړې هار ورکو، وی دا اوسه زما د طرف نه خپل رور دې آزاد کا، ابو العاص راازاد کا. بهرحال هغه فدیه ورسېدله مدینې منورې ته. نبی علیه الصلاة والسلام له فدیه راځي، مخې ته ورته کېښودی شي د الله پاک پیغمبره دا د پلانکي کافر د طرف نه فدیه راغلې ده، دا قبول کا. نبی علیه السلام به قبول کړه، وی ازاد یې کړئ، خوشې کړئ چې ځي مکې ته. یو کافر فدیه به راتله. په آخر کې د زینب رضی الله تعالی د غاړې هار راوړلی شو، نبی علیه الصلاة والسلام ته مخې ته کېښودی شو. د الله پاک پیغمبر ستا هغه زوم نه دی ابو العاص، د هغه دپاره ستا لور فدیه رالېږلې ده، وایي چې زما خاوند را آزاد کا. نبی علیه الصلاة والسلام هغه هار راواغسته امیلو او داسې په لاس کې اړو راړو، نو بې اختیاره یې د سترګو نه اوښکې روانې شوې، په ژړا شو. صحابه کرام خو فکر ونه چې نبی علیه السلام ولې جاړي، په ژړا شو. وی د الله پاک پیغمبره ابو العاص به موږ هسې آزاد کړو، که ته پرې خفه یې موږ به هسې آزاد کړو، فدیه مه اخله که نه، موږ به هسې آزاد کړو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل نه فدیه خو به یې اخلمه، چې د نورو قیدیانو نه مې واغسته نو د ده نه به یې څنګه نه علمه. نو د الله پاک پیغمبر خفه پسې جاړې ولي، وی دا ښار چې مې ولید نو ما ته یو وخت رایاد شو، دا هغه ښار دی چې زینب زمونږ د کور نه وتله نو زما سره څه نه و، نو زما بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها دا ښار د خپلې مرۍ نه راکوز کړ، زینب ته یې واچو.
ما ته هغه ټیم راياد شو، ما ته خدیجه راياد شو دې ټیم کې. د نبی علیه الصلاة والسلام د خدیجه رضی الله تعالی سره ډېره زیاته مینه وه، ډېره مینه وه. الله چې کله به په کور کې څه شی پوخ شو که نه، نو زر به نبی علیه السلام په کاسه کې راواغستو. د خدیجه رضی الله تعالی چې کومې ملګري وي هلته دا د هغوی کره ولېږئ، دا د هغې ملګرو له ولېږئ. د خدیجه رضی الله تعالی خور و خاله عایشه بیبي فرمایي وی زه د نبی علیه الصلاة والسلام خواته ناست وم، هغه زمونږ کره راله، وی چې راله د هغې خبرې د نبي علیه السلام په غوږو شو. نبي علیه السلام فورا کېناست، داسې فورا کېناستو. ما چې د الله پاکه پیغمبر ولې وی چېرې دا اواز خو د خدیجه په شانتې نه دی، دا خبرې خو د خدیجه په شانتې خبرې دي. داسې نبی علیه السلام د هغې سره مینه و مینه. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دا هار ولیده په ژړا شو، ما ته هغه ټیم رایاد شو چې دا زینب رضی الله تعالی عنها خدیجه رضی الله تعالی عنها اچم. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ای صحابه، ای زما صحابه کرامو، که ستاسو خوښی که نه نو دا هار به زه زینب ته واپس ولېږم، که ستاسو پرې رضا یي. ابوالعاص له یې نه ورکومه، خو دا به زه زینب له واپس ولېږم، دا د خدیجې هار دی. که تاسو پرې رضا یې او که تاسو پرې رضا نه یې نو دا بیا په مال غنیمت کې دی، دا ستاسو د شریکې شی دی. نو صحابه کرامو فرمایي د الله پاکه پیغمبر موږ د خدیجه رضی الله تعالی په هار باندې بالکل نه بلسو. ابوالعاص هسې آزاد کې زموږ اجازت دی. نبی علیه الصلاة والسلام ابوالعاص رضی الله تعالی عنه په دې ټیم کې لا مسلمان نه دی. ابوالعاص ته هار ورکو، وی ابوالعاصه دا هار به زینب له ورکړي، خو هغې ته وایه که نه چې دا خو د خدیجه د لاس هار دی، د دې لږ خیال ساته، دا درنه ضایع نه شي، د دې لږ خیال ساته. او بیا یې تا سره مې لږ سوال جواب دی. نه ابوالعاص یې لږ سیټ ته کوی، ابوالعاصه پرېږدم خو دې پرېږدمه، خو ما ته الله تبارک وتعالی فرمایلی دي چې د مسلمان او د کافر نکاح نه کېږي. زما لور مسلمانه ده او ته کافر یې، نو داسې به وکړي چې ما ته به زما لور راولېږي، ځکه نور هغه ستا سره پاتې کېدی نه شي، ستاسو لپاره جایز نه ده، ما ته به زما لور راولېږي. ابوالعاص ورته وویل ټیک ده، ستا لور به تا ته زه حواله کړم. ابوالعاص د ځان سره هار واخیست او روان شو. کافرو خو ګورې د وادي دومره پابند خلک و که نه. زینب رضی الله تعالی مخې ته راوتې ده، خبر شوې ده چې خاوند مې رازاد شوی دی او را روان دی، مخې ته وله استقبال راوتې ده، خیرالي له وله راوتې ده. نو چې ابوالعاص مکې ته راورسېدو، زینب رضی الله تعالی ورسره خیرالي وکړو، خوشحاله شو، خاوند مې راورسېدو. چې کور ته لاړو او کور کې څنګه کېناستو، نو ابوالعاص ورته وویلو ای زینب، هو زه نور تا سره نشم پاتې کېدی، زه نور تا سره نشم پاتې کېدی. زینب حیرانه شوه، ابوالعاص بیا رانه چېرته روانې، ته خو اوس رالې؟ نه وي زه درنه چېرته نه ځم، خو ته رانه ځې. زه چېرته نه ځم خو ته رانه ځې. وی ولې؟ وی ځکه ستا پلار ما ته وویل چې د کافر او د مسلمان نکاح نه کېږي، ما له زما لور راولېږه. زینب زه دې تا له بابا له لېږم، ته مدینې ته به ځې، زه به په مکه کې پاتې کېږم، نوره زما ستا په منځ کې جدایي ده. زینب رضی الله تعالی عنها وفرمایل یا ابوالعاص زما ملګرتیا نه کوي، مسلمان شه که نه زما ملګری شه، ولې زما ملګرتیا نه کوي؟ ابوالعاص ورته ویل نه، ایمان نه راوړي، بچي دې د ځان سره روانه کړه او زه لاړه شه مکې ته، مدینې ته. نو چې کله زینب رضی الله تعالی عنها روانه شوله او د مکې مکرمې نه راووتله، دغلته یو مقام ته راووته، یو بدبخته و د هغه نوم خبار و. ده چې ولیده چې زینب رضی الله تعالی په اوښ سوره ده او روانه د ځي مدینې منورې ته، نو ده نیزه راواغسته، وی پلار یې زمونږ اویا سرداران مړه کړو او لور به د مکې نه داسې په امن باندې وځي، لور به داسې په امن باندې وځي. نو نیزه یې راواغسته او زینب رضی الله تعالی په اوښ ناسته او داسې په نیزه وواله، او چې په نیزه یې وواله نو زینب رضی الله تعالی د اوښ نه ښکته راتاوه شوه، په ګټو کې ولګېدله، چې ولګېده مخې ټول زخمي شو، ټول زخمي شوه او په ګېډه باندې یو ماشوم هغه هم ضایع شو. بیا د مکې خلک راغی، خبار یې ونیو، وی دا خو زنانه ده، موږ خو په جنګ کې زنانو ته څه نه وایو، خیر دی پلار یې زموږ دشمن دی، پلار یې زموږ اویا کسان وژلي دي، خو دا زنانه ده، دې پکې څه ګناه ده چې دې ته ته ده؟ خلکو ترېنه خلاصه کړه زینب رضی الله تعالی، زینب رضی الله تعالی خلکو خلاصه کړه، دا لاړه مدینې منورې ته ورسېدله نبي علیه الصلاة والسلام. تقریبا 6 کاله پس دا ابوالعاص په تجارت باندې تللی و، واپس راته. چې کله واپس راته د مکې د خلکو ډېرې سوداګانې ورسره وي، هلته مدینه منوره کې صحابه کرام ونیوو، سره د تجارت د سامان د ابوالعاص ونیوه، چې ونیوه سامان یې تم واغسته او لاس یې ورله وتړله، مدینې منورې ته روان کړو. چې روان کړو مدینې منورې ته ورسېدل، دوی یاره دلته کې زینب وه چې د هغې کور به چېرته وي، دلته به د زینب کور چېرته وي؟ چا ورته وي هغه کور یې دی.
نو چې څنګه ته هغه کور دی د منډه کړ ځان دې خلاص کړ د خلکو صحابه کرام نه لاسونه خلاص کړ او منډه کړ ډایرکټ دغه په ورننه وته الته چې ورننه وته زینب رضی الله تعالی ډیره خوشاله شو چې ابو العاص ولیدو او د ترور زوی هم وو د ترور زوی څنګه مسلمان راغلی کنه پینه زینب مسلمان نه راغلی را تختیدلې مستاس ملګری صحابه کرام را پسې دي زینب رضی الله تعالی ور بند کو زینب رضی الله تعالی ورته فرمایل ویلو زما د ترور زوی هم او زما د بچو پلار هم بیا درلم دعوت در کوم ایمان راوړه نه راوړم ایمان نه راوړم ټیک ده شپه اوتله چې کله د سحر د مانځه ټیم و نو منځ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام وګرځاو زینب رضی الله تعالی आवाज کوي د الله پاک پیغمبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل صحابه کرام ته کوم आवाज چې ما واوري تاسو مو اوریدو आवाज خو د زینب نه دی صحابه کرام ته فرمایل او د الله پاک پیغمبر مونږ هم د आवाज اورید د زینب आवाज دی کنه زینب رضی الله عنها فرمایي او بابا زیما زینب بچي ولې سم سره غواړه بابا بیگانه شپه کې ابو العاص راغلی منکره ابو العاص راغلی ستاده ملګرو چې پټشه دغه زما په کور کې پناه غستې ده او د الله پاک پیغمبر یو زنانه پناه ورکول شي کنه شي ورکول نبی رسول الله ورکول شي نو ما بیا ابو العاص ته پناه ورکړي تاسو ورته ورکړي نبی رسول الله صحابه کرام ته فرمایله که واخوري دل کنه ابو العاص د زمالور زینب پناه ورکړي د نو ما ورتم پناه ورکړم تاسو ورتم پناه ورکړي پناه ورکړي نبی علیہ السلام د زینب رضی الله تعالی کور ته راغی په زینب په لري رشتہ کې د ترور زوی دی او په نږدې رشتہ کې ستاسو د بچو پلار دی ډیر عزت وکا ډیر احترام وکا خو ګوره خواته پرې نه دي ستاسو د نکاح ختم شوی دا کافر دی ته مسلمان نه ځان ته نږدې پرې نه دی زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل بابا ستا حکم سر پستر بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بار تر وته صحابه کرام ته فرمایل ډیر زغواړم چې د ابو العاص د سامان تاسو واپس کړئ او د مکې ته وسی کو تاسو ورته واپس کړئ ورکه په مرزه نو ورکه مالی غنیمت ته صحابه کرام فرمایل نه د الله پاک پیغمبر موږ ورته سامان واپس کو سامان ورته واپس کو ابو العاص بیا د زینب رضی الله تعالی عنها رخصتیږي زینب رضی الله تعالی عنها دعوت ورکوي مسلمان شهزاده تناستای ما پس ډېرې رشتې دلته راغلي خو زه ټولې رشتې ټکراوم زه یو رشته نه قبلوم زه ستا په انتظار کې ناستی یم دې ته وایي د ښځې د خاوند مینه ابو العاص ورته وویل زینب نشم مسلمانې دی اسلام نه راوړم بهرحال دی رخصت شو زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل ما پسې په دې دومره وخت کې خفه وي ډېر جداوالی راغی خفه وي ابو العاص سر ټیټ کړو روان شو چې مکې مکرمې ته راورسېد که نه خلکو ته د هغې سامانونه حواله کړو هر سړي ته دغه سامان حواله شو اے خلکو ما تاسو ټولو ته ستاسو سامانونه در ورسول چې کوم مې وړي وو خلکو ورته او ته ډېر امانتدار سړی مونږ ته پته ده چې ته ګرفتار شوی او مالونه درنه اخیستي شوي خو بیا دې مونږ ته زمونږ سامان راورسو وی در ورسېدی که نه وی او ټیک ده چې تاسو ته ستاسو سامان میلاو شو زه مکه پرېږدم او مدینې ته ځمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه مسلمان شوم لاړم درنه الله چې کله مدینه منورې ته راورسېدو نبی علیه الصلاة والسلام لراغی اذا الله پاک پیغمبره ابو العاص یم وی ابو العاص ته خو مونږ پرېښودې بیا رالې وی او د الله پاک پیغمبره کافر تلی وم خو مسلمان رالم ما ته کلمه ووایا او کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی علیه الصلاة والسلام ورته کلمه وویله او د لاس یې ونیو د لاس ورله په خپل لاس کې ونیو وی راځه ابو العاص چې د زینب کردی بوزما او زینب رضی الله تعالی چې راوسته کنه زینب ابو العاص راغلی دی مسلمان شوی دی خو زه غواړم چې ستاسو نکاح دوباره وشي چې په خپل ځای پاتې شي ته پرې رضا یې د زینب رضی الله تعالی دا مخ مبارک تک سور شو په خندا شوله ما خو د دې ورځې انتظار کو چې ابو العاص په کله ما خواله راسي نبی علیه الصلاة والسلام بیا یو بل سره نکاح وکړه او پرېښودل په خپل حالت باندې ښځه خاوند خو یو کال پس زینب رضی الله تعالی وفات شو او چې کله وفات شو کنه نو ابو العاص پس دومره خپه و روایت کې راځي ابو العاص په جړل او نبی رسول الله بوله وخت کې پاکولې دومره پس خپه چې ابو العاص په جړل او نبی رسول الله بوله وخت کې پاکولې تسلی به ورکوله
تسلی به ورکوله. الله بیا چې کله فتح مکه وشو کنه، فتح مکه وشوله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لور چې کوم کافر زخمی کړي و خبار ابن اسود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جعرانی په مقام کې ناست او د مال غنیمت تقسیمي صحابه کرام دي ور سره ناست دي. الله دې موږ ټول حج عمره لبوزي چې عمره لاله شي نو بیا عمره کنه د جعرانی نم التکی بیا عمره کولې شي. هغه یو میقات جعرانه یو میقات ته غزنه د عمرې نیت کولې شي. نو به هر حال نبی اسلام په جعرانه کې ناست او د مال غنیمت تقسیمي په دې کې صحابه کرام او قتل چې خبر په اسپاني سور د ډیر په تیزی سره روان دي. صحابه کرام متزام تیار کو ځکه چې صحابه کرام وی د زمون په لاس باندې کله راځي د خدای نبی اسلام د لور سره ډیر ظلم کړی دی، د وخت نه راتا وکړی و داغه ماشوم ځای شو داغه مخ زخمی کړی د خدای زنانه خیالوم نو ساتلی. صحابه کرام ته ډیر سو او چې په اسره ونه صحابه کرام تور تلاش ته براره سي کنه رارسي او چې څنګه راوړل نبی اسلام خبردار صبر هوګه چې تاسو ته وکړي چې سره راغله دي سره راغله خبر ورته ویلي د الله پاک پیغمبره ډیر ګیر چاته وګرځي د مګرزم خو بل عزت ملاو نشو تا راغله ما او کلمه وامه. نبی رسول الله سلام ورته فرمایله خبره دا کلمه د زړه نه وای پاسه خبره کنه د الله پاک پیغمبره د زړه دا کلمه وام چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بهرحال نبی رسول الله سلام ورته خبره یقینا ایمان دی منظور شو ته مسلمان شو زما د لور سره ډیر ظلم کړي نو زنانه وداسي سره نو پکار. فورا جبريل امين راغ نبی رسول الله سلام ته وحي راوړه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. دا الله پاک پیغمبر معافي کوا خذ العفو معافي ورته وکا. نبی رسول الله ما ورته معافي کړي ما معاف کړي دي خبره ته ما معاف کړي تم مسلمان شو او الاسلام يخدم ما كان قبله. اسلام مخکې ټول ګناونه استا ختم. دا اسلام کې دا تکلیفونه هم راغلي دي خو دې کې موږ ته یو سبق هم میلاو شو. دی واقع کې موږ ته یو سبق میلاو شو. سبق درته کوم سبق میلاو شو؟ دی اخیری ټکی باندې لوګ سوچ وکړي خذ العفو خذ العفو معافي خپل کا خپل کا معافي خپل کا. ظلم در سره کړی دی زیاتې در سره کړی دی بدی ردی درته ویل دي کنځلې درته کړې دي جرګه در پسې رااله معافي کا. داسې مو چې د معاف کېدو نه دی وایا خذ العفو ما معاف کو واعرض عن الجاهلين. هغه چې سکړی دا جاهل دی مخ نه واړه دا جاهل دی واعرض عن الجاهلين مخ نه واړه مخ. نو به هر حال زموږ ته نبی رسول الله والسلام تعلیمات دادي معافي کوا سکوا معافي کوا. نبی رسول الله والسلام فرمایي واحسن الى من اساء اليك واحسن الى من اساء اليك. چې خضر سره کتب سره خامخا کوي هغه کتب بد کوي چې هغه خامخا بخ کوي. کمال خدا دې چې هغه بد کوي او ته کوي هغه بد کوي ته او دا ګران کار دی دا آسان کارو دا په دې ځله باندې غټه تیګه کې دی هغه به دا کار کوي چې چا در سره ټول عمر تکلیف در کړی دی بدی ردی درته ویل دي ځولې درله په عذاب کې کړي وو او ته بیا مې مړی با په الله اسپار ما معاف کړی دی